امرالله صالح که څه هم د غني مخالف خو د غني حمایت نه بعد د پښتون ملاتړ هم ترلاسه کړ ځکه چې دوی دا ثابته کړه او پښتنو ته خپل مینه ورښوده. امرالله صالح د دې ټولو کارو ترڅنګ یو پوه او قوي شخص هم ده. امرالله صالح د ولسمشر غني لپاره امریکا ته ډیر خطرناک اخطار ورکړ او د افغانستان د ولس لپاره ډیره خطرناک په لار اچولې ده. ملګرو راځي چې امرالله صالح په دې کورونایي وضعیت کې څه غواړي چې وکړي او دلته په ویډیو کې له سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ښاغلی صالح د ټویټر او بیانیو له لارې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نیوکې داسې هڅې وبللې چې له مخې امریکا غواړي دوی د اساسي قانون خلاف کار ته مجبور کړي. د هغه په خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته وروستی سفر کې اخلاقي سپارښتنې درلودې او موږ یې هرکلی کوو. صالح دا هم وویل چې امریکا $1 میلیارډ کم کړي نه دي بلکې د کمولو ګواښ یې کړی ده. د هغه په خبره که نړیواله مرسته پرې شي نه هلمند سیند وچیږي او نه هم پنجشیر او نه د هندوکش ملا ماتیږي. وروستیو ورځو کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت وویل د ټول اړخیز حکومت جوړولو کې د افغان سیاسي مشرانو او د پاتې راتلو عمله واشنګټن له کابل سره $1 میلیارډ مرسته کموي. دوی دا ګواښ هم وکړ چې له افغانستان سره به نور مرسته هم کمه کړي. ښاغلی صالح د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د سیاسي اختلاف د هوارۍ لپاره د منځګړو د ناکامۍ په هکله وویل. ښاغلی عبدالله حکومت کې په 15 کلن ګډون سره څه وکړل؟ هغه زیاته کړه چې اساسي قانون د ګډون د ټیټې کچه په هکله خاموش دی او موږ د ټاکنو پر اصل معامله نه کوو. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي دا مهال د حکومت لومړیتوب د کرونا وایرس کړکېچ کې د خوراکي توکو له ګرانۍ او کمښت د رامنځته شوي لوږې مخنیوی دی. ښاغلی صالح کابل کې یو ټلویزیوني خبرونو سره ویل چې کابل کې هغه 1,25,000 کورنیو ته د خوړو رسولو پروګرام لري چې د کرونا وایرس د ګرځبندیز له امله یې ورځني عاید له لاسه ورکړی دی. نوموړي زیاته کړه له والیانو یې هم غوښتل شوي چې اړمنې کورنۍ ور وپېژني. د ښاغلي صالح په خبره اول ځل د افغانستان ټول والیانو ته واک ورکړل شوی چې د ولایتي بودیجې د لګښت څرنګوالی خپله وټاکي. ټول والیانو د کابینې غونډو کې د ګډون امکان ترلاسه کړی. حکومت هڅه کړې چې سرحدي لارې بندې نشي. د افغانستان د روغتیا وزارت وروستۍ شمیرې وایي دغه هیواد کې پر کرونا د اخته کسانو شمیر 484 ته رسېدلی او 15 کسان هم له دې وایرس مړه شوي دي. اندېښنې شته چې ممکن افغانستان کې د کرونا د ازمیښت د محدودیت له امله په دې وایرس د اخته کسانو شمیر تر هغه په زرونو ډیر وي چې تر اوسه پیژندل شوی دی. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.